ډېره ډېره مننه. یقیناً چې د قومي تحریک مشرانو صوبایي مشران دي کو مرکزي مشران دي او د قومي تحریک ملګرو په ژوندینو هم اکمل صاحب یاد کړی و او بیمارۍ کې هم د هغه تپوس پوښتنه کړې وه او په جنازه کې هم ډېر درناوی ورکړو او نن په باچا خان مرکز کې د هغه دا تعزیتي ریفرنس د هغه د شان برابر دی. یقیناً چې باچا خان مرکز زموږ د پښتنو قامي مرکز دی او څنګه چې خانجي حسین شاه صاحب وي نو یقیناً وخت دا غوښتنه کوي زموږ نه چې مونږه خصوصاً شاعران ادیبان ملګرو ته وایم چې هغوی ځان راغونډ کړي او د قومي تحریک سره ځان وتړي. اکمل صاحب ته نظم ډالۍ دی، ته اکمل وې مکمل وې، غم د زغمو صبرناک وې، په خبرو کې ښه چاک وې، درد په زړه به خندېدې ته تورتمونو کې دې ژوند کړو، ظلمتونو سره خوا کې دې ازغن ازغن ماحول کې په سوکړه کې په لمبه کې د ژوندیو ادیره کې ای شاعره سخنوره د لفظونو جادوګره ته ټپه وې هم سندره رنګورینه وږمخیزه نیګبان ته د ګلونو هیلهمن د ښو وختونو ای اکمله نغمهګره لیونیه زوروره هر یو لفظ په تا زهیر دی، هر یو شعر په تا دلګیر دی، ټول نظمونه غزلونه تا نه تاو دي او غمجن دي، کتابونه جړغوني تا ته ګوري ښه دلګیر دي، ټول په سرو سترګو جړېږي لکه مې هسې ددېږي ای اکمله نغمهګره لیونیه زوروره پسرلیه بختوره ستا هر فکر ستا فکرونه ستا خیالونه رنګورینه وږمخیزه ته په لار د باچا خان وې ښه مین په ولي خان وې دغه ژوند دا د لیلا وه دا هم ستا د ژوند ښکلا وه ستا افکار تاله راوړي پیرزونې د شعرونو ستا افکار تاله راوړي پیرزونې د شعرونو د الفت د سرو ګلونو ستا اروا دې وي تل ښاده ای اکمله نغمهګره لیونیه زوروره پسرلیه بختوره. ډېره